بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ټول ملګرو ته سلام کوم. ملګرو دا وخت په لایف باندې رالو ابل ورځ مونږ ویډیو کوم ویلو عمران دیوانه والد صاحب سره مونږ رابطه هم کړې و چې راشه خو هغه دا نن نه دا یو مرګره د عمران دیوانه دا هم عمران نوم دی او په دې دا عمران دیوانه ولې دی کنه هغه نه خدي گزاره وکي نو هغه مو سره راغلی نو والد صاحب راته اوس ویل چې دا مرګره سره دا غزن را روان شو والله زما دونه مجبوری وا چې ما سره د ګاډي کرینه و دا غي د وجه زنه شوم راتللې وزه زموږ سره رابطه یو ځل شوی او دوی په غزي کې سیګنل کار هم نه کوي دا کوم دی دا فرمه ایجنسی ډوګر کې ته سیګنل کار هم نه کوي دا غي د وجه هغه لیټ شو او راځي او عمران دیوانه به دوی سره زی کلی ته لکه سبا به دوی سره زی او 15-20 ورځې مې شل ورځې به سره تیری کی ور کې ځکه چې په قطر کې خاص هم دا چالو کو هغه آی ډی مې ما سره جیب کې دا پروت ما ویډیو کې ویلې مو دای آی ډی دا ډېر خلک مسافر به پیژنې دا یې کامه ده او دا پاسپورت هم ایکسپایر دی نو ان شاء الله سبا به دا پاسپورت مل تدوی عمران بھائی دا بي به دا جمع کوي دا بوله نه وکي دا پاسپورت به مول نه وکي او دا آی ډی موزه دا باندې به ختم شي چیرې ما کال مې دلته علاج وکړ او څلور میاشتې مې هلته مسافري وکړه دنیا ورانه کړه مسافري وکړه څلور میاشتې کنه او دا ټوله ما مسافري وکړه خو زه بس بیا هم تکړه چې 14 میاشتې شوې عمران او 14 میاشتې ډېر شي دا اوس وګوره که نه هغه اوس پکې یو کلی وي د بچي په ځای مثال 15 کال مې په سعودي کې وشو دا وتښتېده خو دا خو دومره تکړه نه دی ته خالي ته نه غټه نور تکړه نه دی نور هسې هوا باندې په پرسې نه دی پوه شوې نو هلته نه چې راغلی نو هلته زه د هغه خلکو دویم شکریا ادا کوي د نظیر بھائی نظیر اورکزی دی پیژنې د هغه شکریا چې دې خلکو د سره په هغه وخت کې زمونږ ملګری زمونږ ورور دی په عمران دیوانه په هغه وخت کې بس بانې معنی چالو کړې د دې دپاره چې راشه اوس مې کور ته ولیږي او کور کې دغه شمه چې کور ته لاړ شمه نو دا د عمران دیوانه ډېرو خلکو به دا سوچي چې یاره دا یې راوسته ویزټ و یا څه خو نه مونږ به دغه ویزه د دې دپاره کړې وه چې یاره عمران دیوانه یو ښه زندګي نو دې دا خو نه و چې یاره دا دې په بار ملک کې هلته دې کینې او هلته دې داسې سملي او یا دې داسې ځي کې دغه شي او دا دې په نشه کې ککړ شي د دې نه خو بیا دله د خپل وطن ښه دی او تاسو پکې څه ویل غواړئ نورې خبرې به پکې بېرته کومه نه نور څه ویل نه غواړو دا نظیر بھائی اکرام بھائی د موږ ډېره شکریه مننه کوو ډېره منډه کړې ورته وکړه ډېره خواري ورته وکړه خو په هر حال بیا مو شوه زه تنګ شوی وم بس هغه نه اجازات یې ورکړو که نه یې هغو خو داسې ستولم زر نه نو زه هغه خلکو ته د عمران دیوانه په سر باندې به ډېرو خلکو دلته دته به یې رنګ وکړو د چا ریکارډینګونه به یې په میډیا باندې راوستل نو زه هغه خلکو ته هم هغه میکونه وه دلته په پېښور کې دی چې هغه که په باتروم کې کینې وموموي عمران دیوانه مې راخوشی کړی و عمران دیوانه مې راوستی و که جومات کې کینې وموموي عمران دیوانه مې راوستی و که په دغه کې کینې حجره کې ناست وموموي عمران دیوانه مې راوستی و نو تا خو عمران دیوانه راوستی خو د ګاډي کرې دې ما نه اخیستی و ذیشان به یې زه شکریا ادا کوم په دواړه لاس ورته سلام کوم که هر څنګه دی چا سره هر څنګه دی ما سره شکر دی ښه د نر غوندې منډه او ښه د پښتون غوندې منډه یې والې ده او په کوم ځای کې کینې وي عمران دیوانه د عمران دیوانه پلار نن د کرۍ د وجې نه شو راتلی نو دا هغه سړي ته وایم چې د کور کې به وړم نه چې د سره کرۍ نه وه نو دا ووایه چې د کور کې وړم نشته هغه یو تم یم چې په کورمه کې ناست او په ولایب باندې چالو شي یا پښتنو او یو پښتنو خالي پښتانه د دې دپاره چې پښتنو پلانکي غریب دی پلانکي کره وړه نشته د پلانکي چت راغورځېږي او مسافر او دله پیسې راولېږي ولې زه پښتون نه یم یو 100 زره به زه اول د جیب وباسم چې دا ما ورکړي دي نور پښتون به ما دې خلکو ته وښوده وروره که څوک چا وس کېږي ښه ورسره کوئ چار هم ښه کورم آباد که نه یې کوئ عموم چار هم ښه کورم آباد نه چا سره د چا زور شته دی نه د چا سره د چا دغه خالي دا خو نه چې کیمره مې لاس کې راغوستی ده مایک مې راغوستی دی او پښتنو وروڼو او زه تاسو د عمران دیوانه ښیم او عمران دیوانه داسې حل دی او د عمران دیوانه د دې نه نه دی خبره چې عمران دیوانه کور کې وړه به ولله څوک چې بیا چې کله پیسې ونه راشي په پردو پیسو باندې ځان نیغ نیغ کوي خو داسې چل کوي او ورته مایک ونیسي ویدا وګوره ویدا وي ما دا چل وکړه نه خو خلکو مسافر ورله وړي مسافر ولله کونه راولېږي هلته غریب له 10,000 روپۍ ورکړي هغه مسافر یو مسافر ویدا ما لېږلي دي بل ویدا ما لېږلي بل ویدا ما لېږلي دي د 2 کسو پیسې شو کړي او د سلو هغه جیب کې واچوي نو دا هغه وروڼو ته هم یم هغه خلکو ته هم یم چې هر څه کوئ هر یو ښه کوئ هر یو دغه کوئ د ډېرو ورځو کې زه په دې لایف او په دې خبرو ځکه نه راتلم چې ما دې خلکو ته لږ بیا دا ذهن یې ښي ما چې وګوره دا خلک څه کوي دا دنیا چېرته روانه نو دا دنیا ټوله مکاره ده دا مکار دي په مکارۍ باندې ما سره یو وټساپ و ما هغه وټساپ د دې د وجې ختم کړه څو ورځې به ما پکې د خلکو به رالېږي دا نه چې یاره زه د چا زه وایم چې څوک دې نه کوي چې څوک کوي
دې غریبانو ته نور له کوي چې راځه زه سره ځم پلاسي د خپل یو کار دی د ورګي پدم چې روکی دا ورکړه سره ویډیو کوم سره منډه مو سره هر څه کوم ما له لاس کې مرا کوي په خپل دې سره ورکاوه ولی چې ته خکې بس کیمرې ته راځي نو دغه سیټ کې ودرېږه دا پیسې مې واله دا پیسې دې سړي له ورکړه چې کیمره کې به ګورې دې کیمره باندې به ریکارډینګ چالو شي ته به ویني ستا په مخ کې به دې غریب ته میلاو شي نو زه دې هر یو سړي ته یم چې وکړې خو دغسې وکړې دې خلکو باندې اعتبار مه کوئ د دې خلکو نه نور مکار خلک نشته دی د دوی څه دی خو د نښو ورګو پیکیج وکړي او بس پردی کیمره راغوستې کیمره مو له بل اغوستي چپړې بوټان مو له بل اغوستي واسکټ هم په هغه ټایم د بل نه راچولې ویډیو دپاره قسم دی واسکټ هم د بل نه راچولې واسکټ هم د بل نه راچولې ویډیو دپاره کیمره هم بل له اغوستي هر څه له بل اغوستي او راشي او کیمره ونیسي والله دا غریب داسې پروت دی او دا غریب داسې دی او دا نو وایي دا مسافر هلته وایي څه پاڼې دي راشوکۍ یا څه وایي داسې بوټي دي داسې راشوکۍ څه دا پښتانه بس بوټي دي بوټي نه راشوکۍ څه هغه غریبانان په 24 غنټې بیلچو وایي هغه غریبانان په 12 غنټې پردی مزدوري وکړي هغه غریبانان چې هلته ناست دي هغوی چې هغه خپل درد تېر شي چې په دې کیمره کې وګوري د دې مکار هغه ژړا او د دې هغه دغه دوی ته د مخکې نه وي تا نه به وویل هغه کوم وي ته وژاړه ته وژاړه په دې ژړا وي مسافر راځي نو هغه ژړا ویني هغه زړه کې هغه خپل هغه د خولې وړی ورسره نیمه کې هغه غریب له هغه غریب ته هم نه رسي دا هم نه چې غریب له مه راغلی هغه غریب سره دې وشي خو هغه غریب ته خو هغه حق نه رسېږي هغه دغه ورته نه رسي نو زه به اوس وګورم چې هغه خلک د ده کور کې اوس دا به د پیسو قرضدار به ملت نیم روپۍ خو به دغه کې قرضدارې شوی وي 4 لکه نو اوس به دا زه وګورم چې دا 4 لکه روپۍ قرض هم ولې دغه خلاص کړي چې عمران سره دونه منډه واله او دونه دا کال یو نیمې پورې د ده نوم اخلي چې جومات کې ملي حجره کې ملي اول ذکرلي نو دا 4 لکه روپۍ به ولې قرض هم خلاص کړي او د ده به خیر دی 50,000 شپېته روپۍ یو میاشت خرچوي یو 2-3 میاشتې به د کور خرچه نو 15 لکه روپۍ شو 15 لکه روپۍ دې وکړي انشاءالله بیا به د هغې نه پس وګوره چې زه بیا څه کوم زه به انشاءالله د عمران له به بیا ټیکټ علم یو صورت بعد دا مې دوی سره ورته ما راوستې مې دې دپاره دی چې ولې چې ما هغه نه غوښتله چې دا واپس هغه هلته لاړ شي چې په روډ باندې روان یو تش کمیسي ما چې نه دا واپس ټیک شي چې دا باندې هم ختمه کړم چې بچو سره میلاو شم ډېرو خلکو ما ته وویل چې زه خیر دی بچو دې لاړ شي نو دې دپاره ما راوسته او دغه مې سوچ و چې یاره مکه او به دا دونه خواري شوي دا دونه تاوان پې نور دې موشي او هغه خلکو ته یم چې خیر دی 15 لکه دونه کال یو نیم اسیم دا نوم یې ځلوی چې دا چل دی او ښکته دی عمران مې راوسته او عمران سره مې دا وکړل او دا مې وکړل دا مې وکړل چې هغه د ګاډي هلته چې تللی یو ګاډي کې نو ګاډي کې چې ټیشو پیپر استعمال کړل د هغې پیسې هم زما نه اخیستې وي خو بیا هم زه وایم چې ځه که هر څه نو دا د ده کومه خرچه شي نو هغه خرچه به هم وله ورکړي ور یو شی به هم برابر شي نو د دې غریب به هغه 15 لکه روپۍ هغه بوج به پرې ختم شي نو به زه به وګورم چې تا کې اوس څونه پښتو تاسو اوس څونه پښتانه او څونه درانه چې تاسو خو زر لګیا شئ میکونه راوالی وی پښتنو وروڼو راوځئ نو تاسو خو هم پښتو وایئ تاسو خو هم پښتانه نو هغه پښتانه ته وایم چې کوم به میک راوالی وي پښتنو وروڼو او پښتنو ما د سره دا وکړل ما سره دا وکړل زما هغه خلکو ته دا دغه دی چې دې غریبانانو ته تاسو په خپل او چې کله ځئ نو خپل اول د خپل جیب نه ده وباسئ ورته یاره دا ما دې غریب له 50 روپۍ مې وس کېږي دا مې ورکړئ نور زما په دې پښتنو باندې دی که دې غریب سره کوي د دې غریب وس نه کېږي د کروړه نشته غوړي نشته چیني نشته دا نشته دا نشته کوټه پرې راغورځي کور یې نشته په روډ پروت دی علاج وله کول غواړي نور دا سړي خپل وس دی دا 50 روپۍ زما د وسه کېږي دا د میاشتې ښه یو غریب دی په روډ باندې اوچت کړه پلانکي هسپتال ته چلنج او پلانکي هسپتال او دا وګوره اوچت یې کړه نو یو د میاشتې ته د جیب نه یو د میاشتې وایي یاره یو 100 روپۍ ما د میاشتې زما د طرفه وس کېږي نور زه پلانکي هسپتال ته یم چې راشه یا ورولمه دا د 2 میاشتو پیسې به یې هغه جمع کړي نو بیا دغه هسپتال والا زور به م وګورئ هغه هسپتال والا به وګورو هغه به هم تاسو سره دونه منډه ویل لکه څونه چې تاسو ویل د هغې په ترپل به هغه هسپتال ویل که هغه زه یم او کابل دی او کابل دی او کابل دی ځکه چې ډوډۍ او غوړي او چیني او د هر یو شی دا په پیسو باندې کېږي دا سپاسې باندې نه کېږي دا په پیسو باندې کېږي نه چا میلیونه شته او نه چې هر یو سړی غریب دی غریبي ده هر یو سړی هغه دا خبره دا جامې هم د عزت لا شي دا نه چې خالي میک راغستی دی او پردی بې عزتي یې به کوي هر سړی خالي دا جامه چې دا ځان چې ساتي دا د بې عزت دپاره ساتي نو مننه رونو خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ او د دې عمران دیوانه چې کومې پیسې وي ماما دا وشماره دا د قطر کې 1 لک مې مخکې درکړې وي 10 20 30 40 50 60 61 100 دا اوس زه بیا دلې 200 ورځې پرون ته چې راځې تا دې 200 ورځې درکړي هغې کې د چیان میران ما سره وکړه دا جیب کې شته دا دی دا ودې دا اوس دا زه ونیسم دا دله ورکړه دله ورکړه دله ورکړه هغه هم دله ورکړه بیا به درکړي دا ستا د جیب کار زه خیر دی له وسه صحیح ده نه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 500 22450 ستا زړې وي او 61000
150 دا اوسنی شو ټیک شو برابر شو دا تیر تا چې 1 لک روپۍ وړي نو 22450 د بچو دپاره ما ایسارې کړي وي نو هغه پیسې هم تاسو میلاو شو صحیح شو ټول یې هر څه میلاو شول مننه ورونو ژوندي اوسئ خوشحاله اوسئ آباد اوسئ والسلام